د افغان سولې خبرې په یو حساس پړاو کې دي. غني په کابل کې د کنټرول او مدیریت هڅه کوي او طالبان بیا د یوې خوا د جګړې ډګر ګرم ساتي او د بلې خوا بیا ګاونډیانو سیمه ییزو هیوادونو ته وعده ورکوي چې که اقتدار ته ورسېدل دا به کوي او هغه به کوي. په کابل کې بیا مهمه مسله همدا ده چې د موقت حکومت غږ خاموش شي او بالاخره د اشرف غني څوکۍ وساتل شي. البته د دې څوکۍ ساتل یوازې په دې معنی نه دي چې غني حاکم پاتې شي، بلکې د جوړ شوي سیستم چیرته چې واکمن د خلکو له لوري ټاکل کیږي دوام هم اړین دی. خلیلزاد په دوحه کې کافي وخت تیر کړ او بیا کابل ته راستون شو. دلته یې د اشرف غني او د ملي پخلاینې د عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره ولیدل. خلیلزاد په کابل کې دا خبره ونه کړه چې د موقت حکومت د طرحې په هکله د طالبانو دریځ څه و، نه هم طالبانو تر اوسه پورې خپل دریځ اعلان کړی دی. د طالبانو دریځ که څه هم مهم دی خو د غني لپاره ډیر فرق نه کوي، ځکه که طالبان موقت حکومت رد هم کړي نو بیا هم د غني استعفا غواړي او یا هم کیدای شي د یوې جرګې یا بل ډول لارې د افغان حکومت له مشر څخه د ټول واک انتقال وغواړي. په دې خوا کې بیا ټول هڅه په ټاکنو ده. ویل کېږي چې د خلیلزاد د تګ په وخت کې هم ولسمشر غني د هغه څخه په جدي ډول وغوښتل چې په دواړو غونډو کې د خپل ټول قوت څخه په کار اخیستنې طالبان ټاکنو ته راضي کړي. دا چې خلیلزاد به د ولسمشر دا غوښتنه په رښتیا د طالبانو سره شریک کړي او یا به هم جدي بحث ورسره پرې وکړي نامعلومه خبره ده، خو دا اړخي چې طالبان به دا غوښتنه ونه مني ښکاره ده. طالبانو د دوی د پلویانو او نږدې کسانو په بار ویلي دي چې په هیڅ صورت به د ولسمشر غني د مدیریت لاندې ټاکنې ونه کړي.